نن دی 1 اگست 2022 او سهار چې څنګه پاڅېدم نو ناشتې نه پس مې 1 घंटा او 20 منټ چې دی په تیسیس کې کار و. نو اوس ځم پاړۍ ته او د پاړۍ نه چې راشم بیا تاسو ته یم چې په ولاګینګ کې د ټول نه زیات امپورټنټ څه دغه وس رالم 12 بجې دي او ما چې کومه خبره کوله د هغې خبرې کول دپاره ماحول ډېر زیات ضروري دی. نو اول به ماحول جوړ کړو. صحیح ده. څلور مور امپورټنټ ثینګز دي د ولاګینګ دپاره. نمبر 1 چې دی ستا سره ښه کیمرې HD کوالټي والا کیمرا. دویم چې دی ستا سره ټرایپاډ وي چې ته پې کیمرا نیسي. ټرایپاډ خو پېژنې که نه دې ته وایي. نمبر 3 چې دی ستاسو سره ډرون وي. ډرون ګران دی ډېر خو ډرون لازم دی ځکه چې تو داسې سینیمیټک شوټس دپاره چې ډرون یو کلیپ یوز کړي هغه ډېر زیات چکاس مزه کوي. نمبر 4 چې ستا سره یو آیډیا یو سټوري نو زما سره په دې 4 واړو کې هېڅ څه نشته. دا چې دی ایکسکیوزز دي چې لا زما سره ښه کیمره نشته خو کوالټي والا کیمره نشته. موبایل شته موبایل یوز کړه. ټرایپاډ نشته ایډجسټمنټ وکړه. ټرایپاډ واخله ځانه یا که نشي اخیستی امره لاس باندې کیمره داسې نیسه ولاګینګ کوه یا په یو ځای باندې ږده. نو ایکسکیوزز به نه جوړو او ولاګینګ به شروع کوم. صحیح ده. ډیلی ولاګینګ نو زه به نن چې دی خپل ټول ایکسکیوزز ختم کوم او ولاګینګ به شروع کوم ډیلی. څه هم یي هغه به تاسو ته زه په کریټیو انداز باندې ښیم او نننی ولاګ زما د ننني ورځ کوم لیسن چې دی هغه دی the more you create the more you learn. چې څومره تو ډېر ویډیوز جوړې نو تو پکې دومره ډېر څه زده کړې. much later. اوس چې دی په حکم 6 بجې دي او زم په غالیګي ګراونډ کې زموږ میچ دی د مانیار دیون سره. 6 بجې دی اوس راورسېدم کرکټ مې پتا دی وګورسان داسې ښکارېږي که نه اجازه کرکټ مې دی اوس وګو کرکټ کې ولاړ یم موبایل چالو کومه چې ګیم دی لکه ویډیو. الحمدلله ولې مې شو او کسان ټول وټک راغلي اې لکه مبارک شي اره سات د تصویرونو غنې یو ډیر خاطر ټیک ټاک سٹار اې کا د خړی ماران خدا السلام علیکم مرادی ته چې سړي سوي نه ماته هغه شرینګل هغه ګرځي یاره هغه کوم دی باندې پړاله د اوسه ایر ما غواړم جهانگیر صاحب زستا پسې ګرځېدم مړه هغه ماموره دوی ته کال وکړه ستا نمبر لګي نه او په لار رو رو کېدم ځین دی بس په دې ځای کې روان بابا موټر سایکل لا ایستو زم سر چې دا ګاډیان چې نه نو ولته فرات په کې سو یې 200 روپے نمبر کې کوئی ګاډي فری ما یاره دې مې باندې رساله باندې قرباني ورکړم ما ډېر خوښ یې یاره څه زنګ د باندې قرباني ورکړم
مرادې بیا سره ولي هغه ګډ پسې خو زمونږ ستا دی جبه راووته اوس خو چې دی رالم د هوټل نه 10 بجې دي بس په ولاګ ایډیټ کړو او نه لیسن چې زما کوم و the more you create the more you learn هغه چې دی کمپلیټ دی انشاءالله ډیلی ولاګ به تاسو ته په 9 بجې باندې ریډي مطلب سبانې 9 بجې چې دی هغه به د پرونۍ ورځې ولاګي رقم